امرالله صالح د طالبانو پلان شنډ کړ. صالح څنګه افغان ځواکونو ته نوې وسلې په لاس کې ورکړې ده چې صالح تازه د افغان ځواکونو د وسلو په اړه څه ویلي دي دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپلې فیسبوک پاڼې د کابل امنیت په اړه د 14مې ناستې په اړه لیکلي دي چې امنیتي پوستو ته یې د طالبانو د بزبزک وسلو په ضد وسلې سپارلې دي. د ولسمشر لومړي مرستیال لیکلي دي چې د بزبزک وسلو ضد او دفاعي وسایل وازمایل شول چې په پایله یې مثبته وه. د نوموړي په وینا چې یاد وسایل به افغان امنیتي ځواکونو ته وویشل شي او د ملي امنیت شورا لخوا به یې د کارونې چارې هم ورته وښودل شي. بزبزک یو ډول وسله ده چې د شپې په تیاره کې له یو څه لرې واټن نښه ویشتلی شي او همدا ډول دا وړتیا هم لري چې د پیښې انځوریز ریکارډ هم واخلي. د افغان پوځي مسؤلینو په وینا چې په شپنیو بریدونو کې طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې له بزبزک وسلو څخه ګټه اخلي او له لرې واټن څخه افغان پوځیان په نښه کوي او هلته یې په شهادت رسوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.